عزتمنو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه حبیب ساجد. دا وخت موږ سره سټوډیو کې استاد امانت علي خان صاحب موجود دی. دوی سره به د دوی د فن شخصیت او جون په باب له خبرې اترې کوو. امانت علي خان صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مننه جی وشکرم. ستاسو کورنۍ د ګوالیار سره تړون ساتي چې د موسیقۍ لومړۍ کورنۍ وه. تاسو چې د شعور کتونکو سره خپله پېژنګلو د خپلې کورنۍ د پس منظر او پیش منظر په آینه کې تفصیل سره وکړئ. ډېر ډېر مننه. خو زه به دا ووایم چې لومړی خو زما راتګ په دغې پروګرام کې زما دپاره د فخر خبره ده او ډېر خوشحال شوم چې نن دا خبرې زما په ګرانۍ باندې یعنې په کورنۍ باندې د ګوالیار په توګه خبرې کېږي. دا ما دپاره د اعزاز خبره ده. لومړی خو داسې ده چې زه ایز شاګرد د ګوالیار ګرانۍ نه یم او ګرانه هم زما ګوالیار دی. یو خو داسې ده. بیا زموږ په خاندان کې استاد غلام حسن شګن صاحب، استاد مظهر حسن، استاد قادر علي، استاد شفقت علي خان، استاد لال خان، دا ډېر جوړې نامې او ډېر درنې نومونه دي او برې صغیر کې هند او پاکستان سره دوی خپل نامې ګټلې دي. یعنې داسې دی چې زموږ په دغې خاندان نه داسې شاګردان او داسې نامور خلک مخکې وتي دي چې حیران شي سړی. او ډېر خوشحال یم چې نن ما دا خبرې تاسو سره شیر کړې ولسته وید ستاسو او باقي ژوند یې تېرېږي لګیا دی. بس د موسیقۍ باقاعده زده کړه مو چا نه شروع کړې؟ استاد مظهر حسن صاحب الحمدلله. بس داسې وګڼئ چې زه بلکل زیرو وم او چې د هغو مرسته ما سره وشوه، زما ورسره وشوه. نو شکر الحمدلله چې نن په دغې ولس کې په دې ژوند کې که زیات نه نو سلک ډېر داسې تنان دي چې ما سره مینه کوي خو د هغو د مینې لایق نه یم خو د هغو خوښ یم. بس ما سره مینه کوي. تاسو چې د موسیقۍ سندرغاړې سره موسیقار هم یې الحمدلله. نو تاسو د کومو سندرغاړو دپاره د موسیقۍ تړون کړی؟ نازیه اقبال د خیبر پښتونخوا یو سندرغاړی هم داسې نه دی چې ما د هغوی د موسیقۍ ایز اے میوزک ډایرکټر د هغو نه کار وانخیستی. لایک خیر محمد لالا دی، همدغه شان ګلزار عالم، همدغه شان انور خیال، همدغه شان دا نور چې سمره نامې جامې والا دي. نازیه اقبال شوه، نغمه شوه، وږمه شوه، کلمینه شوه، شکیلانه شوه. دې ټولو دپاره تاسو د موسیقۍ الحمدلله ښه دا راته وایي چې ستاسو شاودي استاد شاودي الحمدلله او خاص ستاسو والد صاحب جي هغه هم د موسیقۍ د دنیا یو ډېر لوی نوم و. د هغوی په حواله هم لږ څه راته ووایئ. د بابا یو ډېر لوی نوم دی په دغه موسیقۍ کې. غزل، گیت، ټومري، قوالی، سندره تر د پاکستان نه د بار ملکونو پورې د پاکستان د نامې د خاطره داسې پروګرامونه او داسې واډونه یې اخیستي دي چې د هغو دپاره زه به که زوی یم نو هم تاسو دا ومنئ او که زوی به نه وم نو هم به ما دا خبرې کولې. زما د والد صاحب نوم دی استاد شفقت علي خان. او بس زه به دا ووایم چې ما سره ټکي نشته. اوس هغه موسیقي زموږ په غوږونو کې ډېر کم راځي. د یو هنرمند اصل سرمایه د مینهوالو مینه وي. تاسو سره خو ډېر زیات مینهوال موندي، خلک ډېر مینه کوي. د دې ولس د مینهوالو نه علاوه تاسو په خپل هنر تر اوسه پورې څومره توصیفي اسناد ایوارډونه ترلاسه کړي؟
د ایوارډ خو داسې دی چې تر اوسه پورې خو څه داسې ایوارډ ماته نه دی میلاو شوی او دې ځلې په دغې کال کې نامینیټ شوی یم شکر الحمدلله دا خبره ما نه شیر کوله او جی تمغه امتیاز د پاس پرایډ اف پرفارمنس لپاره دې کال کې ټاکل شوی یم ګورو چې څنګه الله ته منظور وي مکه شان وکړي په کار چې د تاسو څه پورې میلاو نو بس کېدای شي چې رب ته منظور نه وي انسان زبر ځاني دا خبره وکړم چې زه ځان کې کمې ګورم دا راته ووایه چې لکه چې هنرمندو ته کومې ستونزې رامخې موسیقۍ د پرمختګ لپاره تاسو د صوبایي حکومت کلچر ډپارټمنټ ANP یا باچا خان مرکز لپاره څه تجاویز یا د هغې نه څه غوښتنې لرئ؟ الحمدلله په دې لپاره زه لرم او تاسو ډېر ښکلی کوېسچن وکړو هنرمند فنکار د هغو ستونزې دومره دي چې حد نصیبه دي خو بیا ANP د دغې په توګه مونږ دپاره ډېر کوششونه هم کوي او وخت سره سره مونږ سره مینه هم لري امداد هم کوي خو سره مستقل صداسې نشته هنرمند دپاره چې ژوند یې خپل تېر کړي تاسو دې دپاره څه تجاویز لرئ چې هغه دې سره شریک کړي او هغه عمل کې راوستل شي اوس جي د کلچر ډپارټمنټ دا اړخه زموږ یو آرچر سیکشن موومنټ زموږ یو تنظیم دی چې د هغې صدر صاحب دی ډاکټر نیاز علي او موږ یې ټول ممبران یو نو په نشترحال کې موږ شو کول نو هغې کې اوس یو فنډ راغلی هم دی زما دا التماس دی چې هغه فنډ چې کوم راغلی دی نو هغه فنکارانو کې تقسیم شي ډېر ښه به شي اوس پورې هغه ځنډې هغه پروژه کې ورکول پکار خو تر اوسه پورې میلاو نه شو صرف یو ساین پاتې دی بلکل همداسې ښه دا راته ووایه چې د موسیقۍ په دنیا کې تاسو د چا نه زیات متاثر یې د خپلې کورنۍ نه بهر جهان ټول خلیجي ستاسو د خوښې موسیقار یا سندرغاړی زه د یو تن هم داسې نامه نشم اخیستی ولې چې زه به ځاني دا خبره وکړم چې زه به ما ځان سره انصاف نه دی کړی دنیا غونډه ښه ده الله اکبر استاد سلامت علي خان الله ټول ښه دي ټول ښه دي ستاسو پکې زړه ده کوم یاره تنان به رانه خفه شي نو ولې چې ټول ما سره لکه داسې مینه کوي یو وخت چې د البمو زمانه وه کیسټو زمانه وه ستاسو ډېر البمونه راغلي دي هیټ شوي هم دي شکر او د شهرت بام ته هم رسېدلي دي نو اوس چې هغه سلسله نشته نو د هغې په ځای تاسو څه نعمل بدل استعمالوئ نعمل بدل خو دا دی چې اوس هوم سټوډیو رواج دی د ټولو دی لکه زمان دی د ټولو دی په هوم سټوډیو کې یو نیم آیټم یا یو پوره البم کېږي جوړېږي او بیا یو آیټم ریلیز کېږي نو بس اوس هغه سیسټم خو پاتې نه دی اوس دا سیسټم روان دی چې په یو آیټم جوړوي او په 1 ویک کې هغه ریلیز کېږي with ویډیو نو اوس هغه خوندونه نشته چې کوم د لایو خوند تاسو چې لکه د کلاسیکل او پوپ د دواړه قسمه موسیقۍ په دواړو مو اوبه ورسېدلې په دواړو مو لاس بر دی نو دې وخت کې نن سبا تاسو کلاسیکل زیات کوئ که نه پوپ کوئ زما نوم څه دی تاسو نه تپوس کوم ما نه د علي خان صاحب او بل نوم زما څه دی علي خان فنکار زه به دا ووایم چې فنکار که فنکار وي نو په یو انداز کې به نه وي اندازونه به بدلېږي وخت سره سره به بدلېږي اندازونه کله کلاسیکل کله روک کله فوک کله غزل کله ټومري کله سندره کله ټپه کله چاربیته که نه دی نو اوس چې څه وخت غواړي څه ولس غواړي همدغه شان ورسره نو اوس چې د جدید دور دا کومې تقاضې دي که نه تاسو مطمئن یې که نه هغه زور وخت
وخت سره چې څنګه رجحان جوړیږي د خلکو امت کشان مونږ ورسره چینج کیږو را چینج کیږو بس وخت یې روان دی ژوند دی تیریږي لګیا دی الله پاک وایي چې ما په کال کې 12 میاشتې جوړې کړې او د هر میاشت یو خپل رنګ دی همداسې ده نو همدغه شان د ولس او د ژوند یو خپل رنګ وي چې هغه کله څنګه شي او کله څنګه شي همدغه شان روان دی شکر الحمدلله د نوي کور صدرغاړو لپاره موسیقارانو لپاره تاسو پیغام لرئ زما د اړه دا پیغام دی چې ښه پریکټس وکړي ښه محنت وکړي او غور پرې وکړي دا دې ونه کړي چې بس دا یار یو سندره مې وویل او زه هیټ شوم او بس باقي کیسه ختمه ده ولې چې که هغو سره کښېنې نو بیا هغو سره جواب نه وي ځکه دا ویم چې دا بټن دلته لګي نو هغو ته پته نه وي چې دا دلته به لګي که دلته به لګي نو هغو زما د اړه میسج دا دی چې هغو ته پکار دی چې پریکټس وکړي ښه استاد سره کښېني که دغه فن موسیقي مخکې بوتلل غواړي راځو بیا هغه سوال ته چې تاسو ته مو وویل چې د صوبایي حکومت نه د هنرمندو د ستونزو هوارولو دپاره او د موسیقۍ د پرمختګ دپاره څه غوښتنه لرئ تاسو وختي هنرمند سره دې مینه وکړي دا هر حکومت که راځي هنرمند سره دې مینه وکړي هنرمند دې وپېژني چې دا مونږ خوشحالولو دپاره خپل غوټ ژوند په پریکټس کې او په محنت کې تېرېږي نو هنرمند سره دې مینه وکړي زما خدا یو پیغام دی که ANP دی که PTI دی که هغه نون لیگ دی ښه اوس یو دلته سوال پیدا کېږي چې د پنجاب خلکو دپاره نون لیگ فنکارانو دپاره ځینې سهولتونه داسې ورکړي دي چې زه تاسو ته نشم بیانولی هغه مونږ سره دلته نشته مونږ ته په هغه توګه ګوري خلک چې بس پرېږده یار دې نه څه غواړې یار نو دا دلته نه دي دا پکار علمیه ده دا زموږ دپاره لویه علمیه ده پکار ده غلط نه وي صحیح خبره اوس یو فنکار خو زه به دا یم که ژوندی دی نو خو مړ دی د حکومت د اړخه بیلونه دومره راشي کرایې کورونه دي که نه څه داسې ماحول نه جوړېږي څه د روزانه د روزمره آمدن نشته نو فنکار به څنګه ژوند تېروي نو حکومت ته پکار دی چې فنکارانو سره مینه وکړي زمونږ چې څه ستونزې دي هغه همواري کړي او کم از کم ماهانه اعزازیه والا مقرر کړي چې سم نه وي چې یو 30,000 روپۍ وته الحمدلله دا چې کم څومره فنډ راغلی دی د فنکارانو دپاره دا د ریلیز کي چې څه نه څه خو جوړ شي که نه باقي خو ژوند تړلی ستړی ژوند دی نه ختمېږي تعلیمونه په ماشومانو باندې څنګه وکړو کرایې څنګه ورکړو بیلونه څنګه جمع کړو که نه نه اوس دا په یو پروګرامونو باندې خو نه ختمېږي که نه بچي لوی دي څنګه به د هغو ودونه به کېږي د هغو مستقبل به څنګه جوړېږي غوړ ژوند فنکار سړی د ولس دپاره د بل سړي دپاره په محنت کې تباه او برباد کړي چې ځکه دې ته دا پرفارم وکړم نو دا به ډېر زیات مانه خوشحال شي او فنکار دلته تباه دی چې د هغې ستونزې نه همواري دا هېڅ نشته چې بلکل همداسې ډېره مننه کوم چې تاسو مونږ له وخت راکړ مننه کېږو جهان الله مو اباد او خوشحاله لرئ تھینک یو دې سره پروګرام پای ته رسي اجازه غواړو د الله په امان